ډاکټر لره بوزم وای زاره لکه د اور لمبې دا ولې داسې خفګان کې ورته پروت یې هغه نه خو دا شونډ هم د ډېر خفګانه را پروتې ده شونډ هم را پروتې دي غوږونه هم داسې شوي دي خلکه پته لګي لکه دا ټیکا دی د دې خو بلډ پریشر هم ختلی دی او د زړه دوره پرې رانشي ته ورته ورته څه غم اچولې دی نو اوس په ده سره څه کوو پته نه لګي نو داسې اوس کار دی که نه چې په غاښ څو ده په غاښ خو شپږ دي وو که نه یو کار نه کوم چې دا له خرڅه کړم نو چې خرڅه کړې نو بیا بله کېږي تا د ما په زندګۍ کې څه کار دی زه به لومړی خپل مستقبل سازم مستقبل نه بغیر یو کار هم نه کېږي زه به ټول عمر داسې ګرځم خوشې تشي او ته راته را په دې کې وې واده درته کومه زما دماغ خراب وي چې ځان له کار ګورم په دې ګرانه کې به چې هغه پلار واده وکړي د خپل مستقبل لپاره څه سوچ به کار دی په واده باندې څه کې زه خو لا ماشوم یم هله ګوره خاندې تو ګوره که نه د خپل مستقبل لپاره څونه ښایسته سوچ کړی هغه یې خرې واخیسته او ما په غم اړی وایي تا له واده کومه هغې نه خو بیا دا خره ښه ده ورېږه چې تپوس ترې وکړم چې په څو واخیسته زموږ دپاره خو بیا چې خرې والو خرې ګرانې شي چې خرې والو خرې ګران شي دا ښه یې که نه نه به پټرول خوري او نه به سینجري خوري او بس متاوله ورته بیا کوو ورته مې بله وګورم که نه قسمت پونه نو په دې ټکټ السلام علیکم وعلیکم سلام بیخي وګورې پته نه لګي ښه السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه څنګه چې دې خرې له د سترګې تورې کړي دا دې تاو تورې کړي لکه چای دی ماشاءالله دی ته خو جینګړی هم دی که نه دا د چا ده دا دې وارې اخېسته دا مې ونه اخېستې ده که نه بیمار دی دا خو به ما له راکړې دا خو بس به وځم دې ته وایي اوس په ګریوان ته د روخي دي خو روګه راګورې نه دا به ټیک ما له راکوي ما ته ته وایي تا له واده کومه چې واده زه نه کومه ما له خره واده او ګاډۍ به پکې واچوم مزدوري به پې کومه بیا تر وروسته یم داسې خره ده نو بس دا ښه ده که نه په خره باندې ټک کې خره خو څوک له شلي هم نشي تباه شي چې پیټې دغه کې څه میخه ده نه ګوره وګوره نه زه به پې مزدوري کوم ګاډۍ به پکې واچوم دا به ما له راکړې تاسو له زه نه در کوم ښه ته پکې چا راوتې زه له ده سره اوس بیا خره شي ورې ښه ناجوړه دي ناجوړه چې ډېر ناجوړه چینجو دارو مې وله ورکړي چینجي دې سای شوې لکه د چینجي زما خبرې د خوا کېده ته ما دا خره ما له راکړې که نه زه تا له در کوم نه ته نه به مغرې کونجو کې په منځ کې باندې راځانګې کنې ډاګې درې ولوامه هله خو ګزار کوي دا خو تا پوهه کړې دی ښه ما ته نو څه وکړم نو اوس هغه خلکو ته لاسونه وروځي دې کو ته ماته ګناه خو دا دې کار دا دې کار وچو دا نه به د خره دې بله چا ټوپ ګورم نه به دا به نه راکې ته ورته وګوره دا ماشوم دی دا ششنیږي ورته دا ورته ګډېږي که نو زه به څه کوم اوس دا دې کار یې پیټې ته نه نه نو بیا ټکې بیا ته نو خره کړم که نه په ټوټه باټه راغلي نه دا به وځم که نه دا بودی دا به څنګه بودی دا ماته له پسو 15 کم 8000 روپۍ باندې مو راغټه زه به دا جګونه پیسې راواړم که نه په 10,000 شو مچ پوه دا ما بله به صحیح کړې ده خو ته پیټې د پلار نه نومبې راوړه بس به هغې باندې به ټلو کوه بلوده ځان یې کوچې ځان یې پرې خره باندې ورک دی زه بیا ځان نه راغلم دې پیسې اوس راوړم که نه ځه خدایا پاکه بیزو ده دا چې څه بیا غیبو امره وروخېده صاحبه دا اوس په لاتې وایي نه وایي دا باچې وروخېده بره وروخېده وروخېده ولا دا یو چکر پیګوه که نه تا باچې که نه مسلمان یې کوسته هم دا نه ده خوښه څوک بوتاوه د اخېستو ده دا لاره چېر وړې خو نه نه ته ما ته دې ووایه که نه چې د کور راتې خو ښکلې به یې وه دا خو د پترۍ شی ده کوم ځای پخېږي بس هر څه چې کې مالا کوره پترۍ کوم پخه شا کوو چې ګرمه که خبه څپیاکو اور دی دا چاته اورلي داسې کار وکړه زما په سر مکې لاړ شه او د ګیاولې به دې غوا ته واچوه شاپاس پاسه ورځم اوس مې ورته یو پېره واچولې نو بس ته شټ ډېر به نه خوري دا مزدوران دي پلاران دي پلاران بس ویړه صبر وکړه په تا ډېره غل کړه سړیه
دا سري دا په پتره ګرمېږي ژر خوب زما خبره وره ګوهریا مړه مو په خو مینه وبېس کې یو ستا د لاسه اور کې ناست یم او یو د هغه زوی نه دی ساده ګولې یو د هغه له لاسه په اور کې ناست یم داسې کچه کچه کارونه کوي په ما بیا تعلیم ولیکو خو بس زمم دې ځان سره دغه شان په کباړو په چکړو ګولې پسې ګرځولو ما نو ته ما ته وپاره کړو دا ته چې کومه سمجداري اینې که نه دا غواګانې اینې دا ما ته دوا کوه اخو ما ته پته ده چې تا ته خو دا خپل حالات په لږ بدلی که نه ټول عمر به بس موږ داسې ناستو دا سري زما یوه خبره وره ګوهریا په کولو غوږونو زما زوی دی او څه چې زه ویم هغه به کېږي خو په هره خبره کې وایي ماشاءالله انشاءالله دا وایه هغه خو ټیک تا خو به وې خو داسې کار یم چې ځان په شان دې مه جوړوه خلکه کوم چې ستا ماضي وه دا ته کې درغم ځه پاسه درغم نه هغه راغی سلام علیکم داجی کاکا سلام علیکم وعلیکم سلام ما وې چې د چې تیارې که نه او زه پې ورشم وای پیالې وړه که توبو مې د توبې نه لکه د ولې وایي منځ چې د سړی مالش کوي ته ما ته ووایه ته خو ورځ تر ورځې لکه د کټي برغېږې داسې ټک کار مان نه کوې کو نه په یو پوله باندې به ګانې یو اواز دی ماشاءالله داسې اواز دی لکه په ټیم کې چې کاڼي واچوې اوس ګانې به وي ته ما دې ووایه که نه اوزګار خېله دا دې ګوله والا ته تلې کوم خوا وې نو زه سوچ کوم د خپل مستقبل باره کې سوچ کوم خو تاسو ما خپل سوچ ته پرېږدئ زما منئ په خولې ګونګا شي ویم جینۍ مې کتلې واده دله کومه په ایمان کې واده وکړمه دا کار یې ولې نه کې ځان یې وکړه زما د خپل مستقبل نه دی ځانس کړی کار تعلیم کې چې تعلیم پوره کړي که نه نو زه به دا له چاته استاده کوم او ته بې تعلیم یې تا له به داسې جټه پټه کوم چې مستقبل دې جوړ شي او ته ما ته ده ووایه چې ته واده نه کوې نو ته به څه کوې زه لومړی ځان له خپل مستقبل څاس کړمه زما ګوره پرایویټ هسپتالونه به وي د سینجۍ پمپونه به وي د پېټرولو پمپونه به وي ګاډي به وي بکسې به وي او غټې چکرې به وي ارې زه به ورته په پاکو کپړو کې ګرځم دا مستقبل دی ښځه ټیک شوه که نه ته چې کومې خبرې دې وکړې نو دې لپاره ته داسې څه سوچ کړی دی چې ته وایې زه به پکې ځان هسپتال جوړوم زه به ټرکونه الم زه به بسونه الم څه سوچ خو به دې کړی که نه بس ما سوچ کړی دی ولې که نه څه سوچ ما ولې دا سوچ کړی چې ګل خان دا خره واخېستله او ځان له به یې ګاډۍ واچي او مزدوري به کوي نو دغه شان ته ما زه ځان له خر والم او ګاډۍ به پکې واچوم ودې کته نن چې په دې نیم چې د غاښونه نه واسم مه واده خولو نه دته ګناه نشته وایي چې پلار د لار نشي نور خو پوهېږي که نه بیا بل سي دا ټول عمر د خرو کار نو ما کړی دي څه لپاره مې کړی دي په تا مې تعلیم وکړې سپې نو خو منم که نه خو بیا خو خلک چینج شي که نه وګوره ستا سوچ ختم شو د ده نوې سوچ شروع شو هغه خلک وایي چې خرو والاري دا خر نه قلار شه نه دا جي ځان له واده نه کومه یاره که شپږ ودې رانه کې که نه او ما ورته غاړه کېښوده نو زه به بس بیا به ته ما وینې په ایمان چې ځان درته کوتره کومه د کوترې ماشین اوس څه غواړې اوس غلی شه ته روار نه وړو پسند وایه ما سره مې راتره لاړ شي او ښه ښایسته مضبوط خر به ځان له وګوري د ځان په شان ته ورورې ټول کارونه چې دارې دي زما دې رور کړي ورواره دې به ځان سره بوځي خفه نه شي نه خفه نه شي ګیم خو درته ډېره چولې ده ځان سم موړ که راځه څه نه وایي راځه دا خر دې کوټلي راځه سړیه څه نه وایي داسې په دې سیټ کې راشي هلکه ډېر قاجن دی ماته نامته ګورې اوس یو دا رماله کلي دی دا لکه په دې کې سیټ کې راځه د سیټ پورا واټم کو روټ چاري څنګه خر پیدا کړی دی وای دا خو ځان ته کټلی نه ولاته خر دی هغه ته اته باندې می چانا ډیره خوړلې ځکه لته وای نو په خپل هم لګه خورا کانټه وټو راځي خارونه په چا وکین ویلې دي اټا ټول پټ کړی دی په دربو کې دا ټیکا دی چې زما یو خر له خر پکا دی نه رښتا یو مرګري مې دی دا غره خر دا کوم کنه او قیمت یې څو دی ستاره دی د دې ډیر زره دا سلويختو زره خو ټول ته نه ته خدای بنده په دوه ماره دیر چې زره صرف چانا خوړلې والا دا خپل ری پاکا کا یارا ته سره بریټونه ری غټ کړي ته مونږه وې دا خو ټول ما د دکانونو غلي والی ری پیژنم نه زبستا پلیس زره شو نه ملګي نن ډیر خلونه دی ټول ملک ډاکته پاکستان کې ټول خر دي ستا په څو وخت دی با زماره 300 روپو پورې لګي 3000 پرېږده او بس په 500 روپۍ ستا شو دا کوټې په پیټه خیره وو با ټیک ته زه کس راولم او ډېر انټې پینټې به د هغه مخکې ما ته نه کوې ښه صحیح به ډایرکټ پاته د بیا پیټیس ما نه مغه سره به تا کار نه ګورې ښه صحیح ده وو او د بریټونو له خدمو ټیر ورکوه ښه زه لاړم پاکه نو تاسو زمونږ په بریتونو پسې هیله راغشې خر در باندې خرڅو مسلمانه
ته بوله دا خر والي او ښایسته خر والي خدای شته کو زر کاله کې ملوالم ورکه پیسو په خپل بزي خو پیږي خو مضبوط دي څو پیسې درکم یو 10,000 روپۍ مال راکړه چې زه پې ځان له ښایسته شانته خر والم او یو 4 زره دغې راکړه د میانو پارټۍ له راکړه ښایسته بهترین لوکیشن ته به لاړ شو هلته به بېله شو میانو خو ورکه د سپورو خوري نه ورکه زه تپوس کوم نو په خر کې پارټي چا راوست نو بس دی کوي نو ورکه والا ورکه دا ولا 10 روپۍ سنبال کا وای پکټو کې می کټی ولیدو هټا وای ما وی کوتم کټی وای کټنی من انسان ما او کله نو من کې ولاړې نو نو په انسان او کټی کې فرق نشته خدمت وای خدمت دا سیرار یو دوی ته تللی راسترګې دي صرف توري دا دې کار دی که نه چې هغه ساده ګل کور راته لږ په ګوټه کا دا کم دی کنې ما نه هېر شوی دی یاره هغه خو به کور نه هغه به دیره کې هغوی اکثر دیره کې دا ته وی او که نه دیره کې اکثر ناست یو زه ورځه ښه هغه د سارو ډېری چې ده هغه سارو دیره ټیم مې مه ضایع کوه نو دا مار صفا کوم صحیح ده ټیک ته دا ټپا تا رانم ټپا کړی ضرورت نشته ښه او 15,000 روپۍ راکړه که چېرته د میک اپ سامان مې راوړي ملچین شکر چې د ما زوی نه خو شرم دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خیر څنګه اخی ټیک ټاک السلام علیکم څنګه یې غلا اخی خیر دی خیر دی ونه سوځي دی خوشا الکه دا څه وي د شانه وروانلو ما مېلمانه پټه ګورم چې نو څه کم یې که نه چې خوږه وکړي بېکاره بیا به ته څه وې پیچلي پکې نه دي اچولي څنګه کاکا هی داسې کار وکړو ای خبره واورئ زه دې نه راغلی یم که نه چې د خرونو د خرو قیمت ډېر براوخته هلته ډالر اوچت شو د خر قیمت هم ډالر اوچت شو نو شی لکه نور هم ګرانېږي او یو کس سره مې خبره کړې کو سودا ګورې ونه شوه بیا ما نه ګناهګار د ډالرو د امریکې د پاکستان سره څه کار دی په ډالرو کې چې دا ما ته وایي چې ډالر ښکته شو ډالر پورته شو بس خو په پاکستان کې سوداګري دا پیټي شونه راغوچي دي ګلخانه دا ځان څه وایي که نه 15,000 روپۍ که نه خو ښکلې خر ولا خشته غوندې واله ښه به ټیک ته ده خو نه دوه راوله نور یې ورکړه هلته ډالر وخته ډالر وخته چا به قیمت ته توره 15,000 راکړه که نه تا نه پیسې دي خو چقړې ګوړې پیسې دي او جمع کړي دي بچې د دې غواپې خرڅومه او جیب کې اچومه یعنې سنډه 1 کیلو پی د وخت کې دا 200 روپۍ والا زه دا ډېرې پیسې واله او چې د کوره ځې که نه نو انشاءالله وایې ښه چې سودا کې نو هم به انشاءالله وایې ښه دا زما خوښه ده دې کې ستاسو څه کار دی که چې دغه چل دی په تا کې دا نه کنه بچې انشاءالله او ماشاءالله خامخا وایه برکت پکې ډېر وي او که نه بس زه به پې سوچ کوم ښه زه پاسه مړه خدای مونږ لار را ټیم نشته ښه پیسې دي جب ته کولې کمه کمېده کې هېڅ پته نه لګي او که نه دا سره ملګري شته ځه او بل دا ټیکار دی چې بیا خلک یا خر راوړو که نه نو کور ګاونډ کې یو ډېک پوخ کوي یا یو پټیله روټي پټې بس د دریو کسانو ډوډۍ تیاره کړي مونږ لاړو ځه شرمونه دي شرمونه چې تا ته ما وایي په ده تعلیم وکړه تعلیم د دې ورځې لپاره ښیي ودې کتله یو خبره ده کومه د تعلیم سړی نه وګورې شی ځای مې که ما خو یې دا پټیو پې سنبالي ومه دا د تعلیم سړی نه دی ته کېنه چې اچې اوس کو بس قدا پیدا کړي راځه سپېره را واچوه اچولې مې دې خوا ده ودېږه ټپه روکه ټکې پړ باندې ټکې دا من ما ساتلې ده یو بله خره راله وساته بله یا خدای دې تباه که نو ته خو په خپله کوچي او بس خر او خرو پسې راغشتې ده دې له یې بس کوپان ورکړه دې چې خېټه خرابه وه خېټه نه ده خرابه ښه ټیک ټاک دی او ما ته خو چا وی چا وله پرچه ورکړه پرچه مې نه ده ورکړې ولې د پرچه ټاله در کړې وي ټریفک والا ټولې وي دې ورته ډسټونه کړي هیلمټ اچوه که نه نو هیلمټ واچوه دا راچوه دا هیله کټه باشي ما له ګورې سمه خر واله دا تا خو دله چې مصیبت اخیستې هغه یوې خېټه یې خرابه ده خبره مې واوره زه ګورې ډانډي مانډي چا سره نه کوم ښه ته اوس ما دا کټاګانو په شان ګڼې څه پیټ وي دا ټیکار دی چې زه به داسې د تره په شان مضبوط خر تا تره نه حق حساب مضبوط خر به هغه به ځان ښایسته یو مضبوطې بړېدار خر به رااخلي به د ټیک ته دا خو کټه وپیني خدای پاک دا خلک راولي که نه نو تا نه زه نن دا ملک وزګاروم ته ډېره روانه شو چاڼې مڼه مې در باندې وخوړه روانې دې شروع کړو دی دفتر دی که نه دی دفتر نه دی دی چېرته خر ډېر کیوټېږي که نه هغه دی ولاړ دی خر ماما دې خوړه ده ها درغلم بچي تاسو کښېنئ زه درغلم کاروباري خبرې کوي دې خوا راشه
السلام علیکم څنګه؟ السلام علیکم ټیک ټاک یې. السلام علیکم دا موږ سره ټیم نشته دی خوا کېنه. دا ډېر آخر خوښ شوی دی که نه ډکه خر دې وټه وګوره څنګه دی؟ صحیح دی؟ صحیح دی لټه کې هم خرې ښه؟ صحیح ده اکثر لټې سره ډېر چینجي پرېږدي. ها بس صحیح دی دا دغه به یې کور کې څه خو لټي نو دا دې کار دی که نه چې بس خبره خو مونږ دغه کړې ته داسې کار دی که نه چې وایه زه درته یو پټه خبره کوم وکړه ورته دا په دې ټوټي ډړو وکړي په دې بل څه شي مې دړو په دې ټیشي ډړو ښه د ده په دې ټیشي ډړ ورېږه که نه دی بیا مونږ ته اکثر راپروزي خپې راټونه کړي که نه دا به دا دې کار دی که نه چې دا توی شو ډړ توی شو بالکل دا یادي بس ته پیټي راواله بس خبره ما دې سره کړې ده پیټي راواله ښه بچې را دې هر سولي تاسو وینئ وي ولې ګل خان عجیب و ماشاءالله ماشاءالله تا نیټ شوي و که نه تا ته پلار شوي چې انشاءالله به وې د مشرانو په خبره کې دومره برکت دی دا به اوس څه کوو دا ټیکا دې وټه کوټه لاټه نورې پیټې ترې راوړه ځه ته خر به دی که ښه خر به په دې وي خر چېرته تښتي لاړ شه پیسې وروړه پیسې وروړه کوټه بچې ده جاړه ډېر بدرنګ ښکاري ده اوهو په دې کس مې راړه ډېر خفه شو چا دې په روانه کې ډیب و مونږ نه شکر دی چې مونږ نه چا نه دی والی دا یوه دعا او درې نه اوس دې هر سره څه چلو کوم په بل چې هرڅ کوم دا ټیکا دی چې ستاسو دواړو یو خوراکه ده نو لاړ به شي چکړه ګوړه هلته هغې خیري به د ګاڼې نه راوړې او دواړه یې خورې ښه ګانه لاړم خدای پاکه پیسې لاړې بدل لګېدې په کوم ځای باندې د دې غریبانو سره هسې دا پیسې وپاره کوي په یو طرف راځي په بل نری واوره ویږي د نغري غاړې لاشه د نغري غاړې لاشه یعنې یو خبره کوم په دې لاسو کې د عجیبه خوندې توقبه نیاکه زه په خپله ستړی یم خو څه وکړو د موږ زور کې خوندي به چپ شه خو لرې ماته شه دا راته ووایه دی خو تا له زړونه کوو بېغمه پروت دی هغه زوی یې ترې اوسه پورې رانغې نه یې خر راوسته او نه هغه راغې یاره یم سره د تعلیمه خرې وی هغه څنګه هغه څنګه نو تا ته خو وویل چې خر والمه او هغه نورې پیسې ما نه واغېستې چې په ملګرو به پاټي کوم میان به پرې خورم میان دا کوچ په ژوند خولي مې نیولي دي خو څه ویلې ته چې مشر ورور مې ځانه ته بدې ښکاري اخو بیا په جړه روان دي چې راورسي که نه نو خیر چې څه چل راني انشاءالله ماشاءالله څومره ښکلې خواږه خبره دې وکړه خو دا راته ووایه ساده ګله چې خر دې څه کړ خبره واوره ما ګل خان چې د دې ځینه څنګه ووتو که نه انشاءالله او بس روانو په لاره باندې هغه کس را سره میلاو شو خر والا انشاءالله هغې سره خبره ختمه کړه انشاءالله بس لاړې موږ ته یې خر حواله کړو انشاءالله بس چې خر یې راته حواله کړو ویل پیسې راکړه ما جیب ته لاس کړه انشاءالله نو چې څنګه مې جیب ته لاس کړه که نه چلو جیب والا انشاءالله دا ووایم به څه دا والي په دې چې د هرې خبرې نه مخکې انشاءالله وې تا ته چې ما وویل چې انشاءالله وایم نو که تا انشاءالله ویلې وي نو دا مصیبت به تا نه راته انشاءالله ای د نر بچیه